السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم د مبارک سیرت دویمه برخه شروع د نبوت برخه د دعوت او تبلیغ الی الله برخه مکی دور 250 موضوعات د سیرت کې اته درشمه موضوع ته موږ او تاسو را رسیدلی یاستو. اعتداءات علی رسول الله صلی الله علیه وسلم. رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې مستقیما د دوی ظلم زیاته او تجاوزونه د دې اصول نمونې ذکر کوو. یو خدا دی چې اوس کسانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په گاوند کې وسیدل او نبی علیہ السلام ته په دې گاوند کې ډیر اذیتونه او تکلیفونه او شرارتونه جوړول. ابو لهب، حکم ابن ابي العاص ابن امیہ، عقبہ ابن ابی معیط، عدی ابن حمراء الثقفی، ابن الاسداء الحزلی، دوی به د کور کثافات د کورونو کثافات د نبی علیہ السلام کور ته راغورځول او کله به چې د دوی په کور کې اخلی پخلی کېدو نو په هغې باندې به قسمه قسمه شیونه راغورځول. لارو کې به ورته مشکلات او ازغي ورځول. نبی علیہ الصلوۃ والسلام به ویلي ایو جوار هذا یا بني عبد مناف، اے قریشو دا تاسو څنګه گاوند کوئ او څنګه گاوند پالئ؟ گاونډي سره څوک داسې کوي؟ گاونډي خو ډېر حقوق دي. دویم امیہ ابن خلف چې کله نبی علیہ السلام ولیدلو نو حمز او لمز به کولو. حمز مخامخ کنځلې عیبونه بد رد سپکې سپورې به کولې او لمز داو چې عیبونه به لګول، نور له به په دې باندې تیزي ورکوله، سترګکونه به ورپسې وال. دریم ابی ابن خلف چې د امیہ ابن خلف ورور و، د یو اس ساتلی و. نبی علیہ السلام ته به ویلي چې زه دې ته ډېر ښه خوراک او دانې ورکوم او زه به تا په دې باندې وژنم او زه به تا نه پرېږدم. یو ورځ نبی علیہ السلام غوسه کړو، ورته ویلي چې انا اقتلک، زه به دې وژنمه. ځکه د الله انبیا چې څوک غوسه کي نو بیا د هغوی د انتقام نه څوک ځکه نشي بچ کېدی چې هغوی سره بیا الله رب العالمین مدد کوي. همغه و چې په غزوه احد کې ابی ابن خلف یې ووژلو. څلورم عقبه ابن ابي معیط نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجلس کې ناستو نو ابی ابن خلف ظالم ورته وویلي چې تا خو ډېر بد کار کړی دی، خو که ته ما خوشحالول غواړې نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخ ته لاړې ورتوکه. عقبه ابن ابي معیط دا ډېر جاهل او احمق او شین خرو په دې کافرانو کې هغه همدقسې وکړه. د یو دوه درې کارنامې نور هم کړي دي، وروسته ذکر کېږي. پنځم ابو لهب او د هغه کورنۍ خو د نبی علیہ السلام سره د اولې ورځې نه دښمني شروع کړې ده او د ده ښځه ام جمیل اروا بنت حرب هغه هم په دښمنۍ کې ډېره مخکې ده او د دوی دواړو دوه زامنو عتبه او عتیبه چې د نبی علیہ السلام د لورګانو سره نکاح کړې وه نو د مور او پلار یې راوغوښتل ابو لهب دی چې دوله طلاق ورکړي که زموږ زامن وی. هغوی ویلې چې ډېره ښه ده، همدقسې یې وکړه. او شپږم نمبر د ابو لهب ښځه ام جمیل اروا بنت حرب، قرآن کریم هم د هغې ذکر کړی دی وامرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد. دا په یوه سترګه باندې ړندم وه او شعرونه به هم ویلي خو ډېر بخیله او خسیسه هم وه. د غره نه به لرګي راوړل
خو د دې سره به محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه ته به لار کې ازغي اچول، د دوی ترمنځ به شیطانت او فساد کولو. یو ځلې تیږې راخیستې دي او راغله چې نبی علیه السلام پې اوري، الله رب العالمین ړنده کړه. ابوبکر صاحب ته وایي ستا هغه صاحب چېرته دی چې موږ ته بد وایي؟ موږ هېڅ کلم دی نه منو. مزمما عصینا و امره ابینا و دینه قلینا. دا مزمم موږ نه منو، دا محمد نه دی، وایي مزمم دی. دی به نبی علیه السلام ته مزمم ویلي، العیاذ بالله. و امره ابینا، د ده د دین نه د ده د کار نه موږ انکار کوو. و دینه عصینا، و دین بالکل نه منو. اخنس ابن شریق ثقفي د به نبی علیه السلام ته کنځلې او بد ردې او سپکې سپورې به ډېرې زیاتې ویلې. اتم ابو جهل خو د نبی علیه السلام د دشمنۍ او د بېعزتۍ او د قتل ته خو یې سمه صحیح ملا تړلې وه، د دې خو سر او امام و. ابو جهل غواړي چې نبی علیه السلام ته اذیت ورکړي او نبی علیه السلام د مانځه نه منع کړي. یو ځل راغلو نبی علیه السلام ته وایي چې بیا دې ګوره په دې مانځه او په دې دین او په دې عبادت دې ونه ګورم. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم غوسه کړو، د دې ګریوان نه ونیولو او ویې جړقولو، داسې ورته ویلې چې اولا لک فاولا، تباه شي او تباه کېدونکی یې، تباه شي او تباه کېدونکی یې. ورته ویې ویلې محمد ته اوس ما یری، قسم په الله باندې په دې علاقه باندې مشر او زورور او طاقتور خان او ملک او نواب زه یم. زه ستا او ستا د رب نه هېڅ نه یېرېږم چې څه کولی شي وایي کوي. یوه ورځ ملګرو ته وویل ابو جهل، وی محمد چې کله ځمکه په دې مخ کې دی او سجده کوي، نو تاسو به بیا وګورئ چې زه د ده سره څه کوم. د ده په دې څټ باندې خپږ دم همدلته ساه وباسم. هغه ویل ډېره ښه ده. نبی علیه السلام د مسجد حرام سره مونځ کولو او دا د ابو جهل په دې نیت راغلو چې د سجدې په وخت کې د باندې خپې کېدي او شهید کړي. ابو جهل بیرته په شا باندې را روان دی او لاسونه د دفاعي شکل باندې استعمالوي او دغسې داسې کوي. خلکو ورته ویلې چې ابوالحکمه څه چل در باندې وشولو؟ تا سره کوم غورې والې او اوس در باندې څه شی وشولو؟ په شا باندې را روانې په ډار او په شرمندګۍ باندې. وی قسم په الله باندې چې زما او د ده ترمنځ یو لوی خندق او کنده د اور وه او ډېر سخت هیبتناک حالات و او ډېرې لوی وزرې مې ولیدې. نبی علیه السلام ویلې قسم په الله چې را نږدې شوی وی نو دا به ملایکو ټوټه ټوټه کړی وی. الله د حق والو په مدد او دفاع او نصرت کې ملائک لګئی. نهم عقبه ابن ابي معيط یو د خرطوب کار تر سره کړو. یو سړي وخانه لال کړي و، د هغې کلمې او لرې پراته و. ابو جهل وویلې فرمایش ورکړو، وایي داسې به څوک وي چې محمد سجدې ته لاړ شي او د دې وخانو دا لرې او کلمې پې د پاسه ور واچوي او همدې کې مړ شي. نو عقبه ابن ابي معيط په دې کافرانو کې ډېر قمقل او جاهل او شین خر و، د خپو نه تر سره پورې دا د قمقلتوب نه ډک او د ابو جهل د یو بل قسمه چاپلوس او مزدور وی دا کار زه کوم. د وخانو لرې او کلمې راوړي او نبي علیه السلام ته سجدې ته پرېوتو. نو په نبي علیه السلام یې ور واچولې. نبي علیه السلام د دې نه نشو پورته کېدلی. ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې ورته کتل مې وسه مې نه کېدله خو ژړل مې. وی دا د چې فاطمه رضی الله عنها چا په کور کې خبره کړه او راغله او د لرې او کلمې د وخانو د نبي علیه السلام نه لرې کړي او دوی ته ډېر سخت بد رد وویلي چې داسې عمل او داسې اخلاق او داسې کار څوک کوي. نبي علیه السلام هم دې موضوع ډېر زیات خفه کړو او ویلې چې اللهم علیک بقریش، یا الله په قریشو باندې نور عذابونه راولي او نمونه یاد کړه چې اللهم علیک بابي جهل وعقبه والنظر وفلان وفلان. یا الله ابو جهل تباکی، عقبه دا شین خر تباکی، امیہ تباکی، ابی ابن خلف تباکی، نظر ابن حارث تباکی.
او دا ټول الله رب العالمین بیا مردار کړل په غزوه بدر کې. الله د حق والو خیری قبلی خو لږ وخت اخلي. 9 موضوع عظماء المستهزئین برسول الله صلی الله علیه وسلم. لوی مشران چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې سي د ټوکو او د مسخرو او د استهزاء او د رشخندلو انتظامات او سرپرستی کوله. 5 کسانو او دوی 5 ګروپونه جوړ کړل چې نبی علیه السلام صحابه او دین پسې به ټوکې او مسخرې او رشخندونه وهي. ولید بن المغیرة المخزومی، دویم اسود ابن عبد یغوث الزهری، دریم ابو زمعه اسود ابن عبد المطلب الاسدی، څلورم حارث ابن قیس الخزاعی، پنځم عاص بن وائل السهمی. دا 5 مشرانو د رشخندونو او د مسخرو د استهزاء او دوی ګروپونه او ځوانان برابر کړل چې نبی علیه السلام پسې صحابه پسې او دین پسې ټوکې او مسخرې او استهزاګانې او رشخندونه وهي. نو دا سړی ډېر زیات خفه کوي او داعي سړی خفه کوي. الله رب العالمین نبی علیه السلام ته تسلی را لېږلې ده چې انا کفیناک المستهزئین. د دې مستهزئینو او د دې خلکو نه زه د لږ کافي او پوره یم. زه بندوبست کوم ته ترې نه خلاص اوسه، زه د دفاع کوم. همغه و چې الله رب العالمین دا 5 واړه الله رب العالمین هلاک کړه، غرق کړل، تباه کړل او په ډیرو بدو مرزونو باندې او په ډیرو بې عزتیو باندې او په رسوایۍ او شرمندګۍ باندې الله رب العالمین دوی تباه کړل. په دې کې الله رب العالمین بعضې داسې طریقه باندې مردار کړل چې د خولې نه به ګندګي او پلیتي راوتله او بدبویي به کوله او دوی به نشوه کنټرولولی. د استفراغ په ځای باندې به د خولې نه به پلیتۍ راتللې. همغه و چې الله رب العالمین نبی علیه السلام ته کومه تسلي ورکړې وه، انا کفیناک المستهزئین، همقسې وشول. دا تقریبا هغه څه و چې مشرکانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مقابل او په ضد کې مستقیما کول او د نبی علیه السلام سره کول. نبی علیه السلام 3 کارونه جاری ساتل: دعوت او تبلیغ الی الله، خپل مسؤلیت او کار. دویم صبر او ثبات او زغم. دریم الله رب العالمین ته دعا او عبادت او د الله تسبیح او حمد. په دې وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د کافرانو د مشرکانو اذیتونه او تکلیفونه او ظلمونه په نبی علیه السلام او صحابه کرامو باندې زیات شو، 2 کارونه وکړل. یو د ملګرو راجمع کېدل، د هغوی تربیت او د هغوی تعلیم په یو پټه مدرسه کې یو پټه مدرسه یې جوړه کړه. او دویم بعض صحابو ته مشوره ورکړه چې لاړ شي حبشې ته هجرت وکړي. 40مه موضوع دار الارقم. ارقم بن ابي الارقم المخزومي دا یو ډېر نیک صحابي و. د کور د صفا د غره سره و او د خلکو د نظرونو نه لږ پټو. رسول الله صلی الله علیه وسلم دلته یو پټه مدرسه جوړه کړه او په دې مدرسه کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم د ملګرو سره ملاقات کولو، ځکه دا د صفا د غره په ویښ کې وه، نو د دې ورباندې ډېر نظر نه لګېدو. رسول الله صلی الله علیه وسلم به صحابه کرامو ته د قرآن او د سنت او د احکام شرعیه او د صبر او د استقامت تعلیمات ورکول. د دوی تربیت به کولو په ښو اخلاق او په صبر باندې او په محبت او په خوف الهي سره، او دارنګه دوی ته به ښایسته تعلیمات ورکول او د دوی به ښه تعلیم کولو او دوی سره به ملاقاتونه هم کولو. او خو رسول الله صلی الله علیه وسلم به لمونځ او دعوت او تبلیغ کاره کولو د دې دپاره چې په خلکو باندې حجت او دلیل قائم وي او څوک دا ونه وایي چې موږ خبر نه وو. دویم کار د سیرت د موضوع یو 40مه برخه او باب او فصل: الهجرة الى الحبشه. صحابه کرامو د نبی علیہ السلام په مشوره باندې حبشې ته هجرت وکړو. اوس وخت کې حبشې ته هغه ایثوبیا ورته ویل کېږي، افریقا کې اوس موجود لري. خلکو ته دا معلومه ده چې په حبشه کې یو بادشاه دی او نصرانی دی، خو ولې دا دی چې د عدل او د انصاف والا دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته مشوره ورکړه چې ځئ لاړ شئ هجرت وکړئ. دا اولنی هجرت دی. په دې کې 12 صحابه کرام دي او 4 پکې زنانه دي او د دې مشر عثمان ابن عفان رضی الله عنه دی
او د بیبي رقیه د رسول الله صلی الله علیه وسلم لور. دوی د شپې په پټه تیاره کې ځانونه راورسول د جدې هغه د دریاب د ساحل او غاړې ته. دلته دوه تجارتي کشتۍ راغلې وي او دوی پکې سواره شول او ډایرکټ حبشې ته ورسول. قریش چې کله خبر شول ځانونه ورپسې راورسول، خو الحمدلله چې الله رب العالمین دوی ته نجات ورکړی و او دوی د دې ځای نه وتلي وو. قریش چې کله په دې کار کې ناکام شول نو مکه مکرمه کې نور مؤمنانو مسلمانانو باندې د تعذیب او د شکنجو سلسلې ور باندې زیاتې کړې. 22 موضوع موافقة المشرکین للمسلمین وسجودهم فی سورة النجم. دلته مکه کې یو عجیبه موضوع راغله. رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې سورة النجم نازل شوی دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم با اکثر وخت مسجد حرام کې وو او د کعبې نه به کله نه کله طواف کولو. نو د دوی یو غونډه ولیدله، د دوی یو مجلس ولیدلو او راغللو او سورة النجم ور باندې شروع کړو، ورته ویې لوستلو. نو د قرآن کریم کې خپله یو ډېر لوی اثر دی او بیا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په اواز او په ژبه باندې بیا خو خاص اثر درلودو. کله چې نبی علیہ السلام سورة نجم په دې باندې لوستلو نو دوی ټول حیران او چپ وو. دی آیت کریمه ته چې راورسېدلو چې فاسجدوا لله واعبدوا، الله ته سجدې کوئ او الله ته عبادت کوئ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې په سجده باندې پریوتلو، صحابه کرام هم په سجده پریوتل، مشرکان هم په ځان پوه نه شول او سجدې وکړي. د غرانیق واقعه دا ثابت نه ده، دا اسرائیلی روایاتو کې ذکر شوی ده. شیخ البانی صاحب داغي پرد کې کتاب هم لیکل دی، نصب المنجنیق فی نصف قصة الغرانیق. امیہ ابن خلف هغه خاورې او تیږې راواخیستې تندي باندې ولګولې، وی یکفیني هذا، وی ما دپاره همدا بس دي. د سجدې نه دلته هم تکبر او لوی وکړه لکه ابلیس. الله بیا په بدر کې مردار هم کړو. نو نبی علیہ السلام او صحابه کرامو خدا الله د امر مطابق سجده وکړه، فسجدوا لله واعبدوا. او مشرکان د مجلس په تاثیر کې راغلل او په سجده پریوتل، په ځان پوه نه شول. وروسته چې بیا پوه شول چې دا څه وشول نو د دې په مقابل کې الله ته شکر ونه کړلو بلکې ناشکري شروع کړه او انتقامي کاروایی شروع کړه. 43 موضوع عودة المهاجرین الى مکه. د حبشین مهاجرین مکه مکرمه ته راځي. خلکو کې خبر خپور شو چې مکه مکرمه کې صحابه کرامو او مشرکانو په شریک او په یو ځای سجده وکړه. نو چا دا خبر او اوازې خپرې کړې چې اتحاد او اتفاق وشلو، سوله وشوه او حبشې ته دا هجرت دا خبر ورسېدو چې د مکې مشرکینو ایمان راوړی دی. نو هلته صحابه کرام خوشحاله شول او هغه وخت کې خو انټرنیټ او دا اسباب او وسایل نه ونو. نو بیرته راغلل مکې مکرمې ته چې خلکو ایمان او اسلام راوړو. مکې ته چې رانږدې شول معلومات ورته وشولو چې خبر خو دروغ دی. نو څه صحابه بیرته لاړل حبشې ته، څه مکې مکرمې ته د شپې په پټه باندې را داخل شول او چا د بعضې مشرانو نه امن طلب کړلو چې زه ستا په امن کې ما داخل کړم مکې ته. 44 موضوع الهجرة الثانیة الى الحبشه. دلته د مشرکانو تعذیب او شکنجې او انتقام او زدبازۍ ډېرې زیاتې دي. نبی علیہ السلام بیا صحابه کرامو ته مشوره ورکړه چې لاړ شئ او حبشې ته هجرت وکئ او زما خو چاره نشته دی، زه خو دلته د الله رسول یم او د دین نماینده یم، زه به دا دعوت او دا دین رسومه، زه به چاته دا مسؤلیت او دا کار سپارم. نو په دې ځل باندې 2 یا 3 صحابه کرام تیار شول او تقریبا 12 خویندې او زنانه په دې هجرت کې تیار شولې. دا 2 یا 3 صحابه کرام دي او 13 هغه مؤمنې بیبیانې دي. خو مشرکان دا لارې ګودرې ډېرې کلکې څاري، خو د مؤمنانو او د مسلمانانو زیرکتیا او ویښتیا او بیداري بیا د کافر نه زیاته وي. د دې وجه نه کافر چې کوم تکتیک جوړ کړي نو د مؤمن په مقابل کې او د ایمان مقابل کې هغه ضعیف راځي. تاسو ولیدل د روسانو
او د امریکایانو د ناټو څومره تجربې او تکتیکونه الله ناکام او شرمنده او رسوا کړه د ایمان مقابل کې د الله رب العالمین ناکامۍ الله رب العالمین فرمایي وما کید الکافرین الا فی تباب د کافرانو کیدونو چلونه الله هلاکوي شرمنده کوي او رسوا کوي نو په دې ځل باندې دوه اتیا یا درې اتیا صحابه کرام او اتلس مؤمنات دا تینا حبشې ته هجرت وکړلو 45مه موضوع مکیدة قریش بمهاجری الحبشه د قریش او د مکی والو کید او چل د حبشې مهاجرینو ته قریشو داسې یو چل او تدبیر جوړ کړو چې د حبشې مهاجرین د هغې ځای نه لاس تړلي موږ ته راوسپاري او یې د هغې ځای نه وشړي په دې کار کې دوی ناکام شو قریشو د دې دپاره دوه کسان وټاکل چې هغه ډېر چالاکه او هوښیار او زیرکه خلک و په دوی کې یو عمرو بن العاص دویم عبدالله بن ربیعه دې وخت کې مشرکانو بیا وروسته دوی ایمان راوړی دی دوی د مکې د خلکو نه ډېرې تحفې او ډالۍ د ځان سره واخیستلې او دوی په یو خاص تدبیر باندې روان شول حبشې ته او نجاشي بادشاه ته اول د نجاشي بادشاه مشاورین او والیان او ملګري پیدا کړو او هغوی سره چې ملاقات وکړلو نو د مکې د مشرانو د قریشو سلام او احترام دا یې ورته راورسولو دویم د هغوی د خوا نه ورته تحفې تحایف او ډالۍ وړاندې کړې دریم نمبر ورته ویې ویلې وایي دلته څه ځوانان او څه خلک راغلي دي چې د پلار او د نیکه او د هغوی د دین نه نافرمانه دي او دلته راغلي دي شر او فساد او فتنهګرۍ او بدامنۍ ته نو تاسو نجاشي بادشاه صاحب په دې باندې قانع کوي چې دا خلک موږ ته لاس تړلي راکړي او یې د دې ځای نه وشړي او رخصت یې کوي هغوی ورته ویلې چې ډېره ښه ده ځکه هغوی په دې تحفې خوشحاله کړي وو نو دیو ته کتل او لالچ ته کتل او حقیقت ته نه کتل د دې وجه نه دا ساده خلک دا په دې تحفو په دې ډالیو باندې او په دې هدایاو باندې غولیږي او دوکه کیږي بیا هغه حقیقت نه ړانده وګرځېږي د ډېرې خوشحالۍ د وجې نه او د ډېرې تمې او د حرص د وجې نه بلقیس چې کله سلیمان علیه السلام ته تحفې او هدیې او ډالۍ راولېږلې او هغه په دې باندې پوه شو چې دا ماته د دین او د دعوت په مقابل کې رالیږي ورته ویلې وایي دا هدیې او ډالۍ وایي واپس کې ویسئ او بل انتم بهدیتکم تفرحون تاسو په دې خپلو تحفو او ډالیو باندې خوشحالېږئ او نبی علیه السلام هم د بعضې خلکو تحفې او ډالۍ نه اخیستې امام بخاري د عمر ابن عبدالعزیز صاحب نه نقل کوي وایي پخوا به خلکو یو بل ته تحفې او ډالۍ د محبت دپاره او د اجر او ثواب دپاره ورکولې خو نن ګوره ترې نه رشوت جوړ شوی دی ځکه خلک تحفې او ډالۍ چاته ورکوي والیانو ته رئیسانو ته قاضیانو ته حاکمانو ته او هغه جرګمارانو ته ورکوي چې فیصله را روانه وي نو دا په معنا د رشوت کې دی دا رشوت ته نومې اگر که د ډالۍ دی نو دوی ډالۍ واخیستلې نور ړانده شوله نو همدې خلکو مشاورینو د نجاشي بادشاه سره ورته ملاقات برابر کړو نو عمرو بن العاص په سیاست کې ډېر چالاکه شخصیت و د ده بیا ډېر واقعات دي کتاب الاذکیاء کې ابن الجوزی لیکلي دي نو نجاشي بادشاه ته یې ویلي وایي دا خلک د پلرونو او د نیکونو او د هغوی د دین نه خلاف دي او دلته راغلي دي فساد او بدامني کوي او ستا په مقابل کې خلک راپورته کوي نو د بادشاه مشاورینو خو تحفې او ډالۍ اخیستې وې نور ړانده شوي وو ویې ویلې او صیبه بلکل خبره ویم دا ده د دې غوښتنه مو دوه خبرې دي یې وایي لاس تړلي ورته وسپاره او یې د دې ځای نه وشړه هغوی لالچیان هم تایید کړه او تصدیق کړه لیکن نجاشي بادشاه ته الله رب العالمین یو استعداد ورکړی و عدل ورکړی و او الله ورته د هدایت ذریعه جوړه کړې وه هغه د احتیاط نه کار واخیستو چې دا خو د موضوع یو طرف دی ته ودرېږه چې دا ځوانان خو هم راوغواړو چې دوی څه وایي نو د دوی پسې جواب ولېږلو چې تاسو راشئ هغوی چې راغلل نو وایي تاسو کې متکلم او خبره کوونکی څوک دی وایي چې جعفر ابن ابي طالب رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کاکا زوی هغه ته یې وویلې چې دا خلک راغلي دي ستاسو باره کې دا عریضه راوړې ده او دا غوښتنه راوړې ده
ته وایه حقیقت د موضوع څه دی؟ هغه ورته ویلي وی ایها الملک بادشاه صاحب ځان پوه که موږ چې د خپل کور کلی وطن پرېښی دی او دلته ستا خواته راغلي یو مهاجر شوي یو څه دپاره راغلي ته په دې موضوع باندې پوه یې ځان اوس پوه که وی کنا قوما اهل جاهلیه موږ جاهلیت والا خلک وو ډېر جهل او ناپوهي په موږ کې شرېدله نعبد الاصنام د بوتانو بندګي مو کوله مردارې مو خوړلې ونأتي الفواحش او بدکارۍ مو کولې ونقطع الارحام خپلولۍ مو غوڅولې او ډېر بد ګاونډیتوب هم به د ګاونډي سره پاللو ویأکل منا القوي الضعیف زورور به رالګېدلو او د کمزورو حقوق هم به خوړل به مونږ په دغسې حالاتو کې ژوند کولو شراب هم بسکل قتلونه هم کول مظلومان هم به شړل نو الله رب العالمین په دا مونږ کې داسې یو پیغمبر راولېږلو داسې یو معلم او مربي او تربیت کوونکی په مونږ کې راولېږلو چې مونږ د هغه نسب هم پېژنو د هغه کورنۍ هم پېژنو د هغه ژوند هم پېژنو د هغه اخلاق هم پېژنو د هغه معاملات هم پېژنو د هغه صدق او صداقت او اخلاص او د هغه ښه کارونه مونږ ته معلوم دي هغه مونږ ته امتحان شوی شخصیت ته الله په مونږ کې داسې سړی پیغمبر کړو هغه مونږ ته څه وایي هغه مونږ ته د الله رب العالمین د یووالي او د توحید او د ایمان دعوت او بلنه راکوي او مونږ ته وایي چې د بوتانو او د شرک عبادت او بندګي پرېږدئ او مونږ ته وایي چې رښتیا وایي امانت ادا کوئ خپلولي پالئ ښایسته ګاونډ پالئ د حرامو نه او د ناحقو قتلونو نه لاس واخلئ بدکارۍ مه کوئ دروغ مه وایئ د دروغو ګواهۍ مه کوئ د یتیم مال مه خورئ د ضعیفانو مال مه خورئ په مؤمنو ښځو باندې بدنامي مه لګوئ او مونږ ته یې امر کړی دی د مانځه د زکات د رښتیاو د عفت او د پاکدامنۍ نو مونږ د دې پیغمبر تصدیق وکړو په دې کارونو کې مونږ په ایمان راوړو او مونږ د الله د دین تابعداري وکړله د الله توحید منو شرک نه کوو د مانځه پابندي کوو زکات ورکوو خو زمونږ د قوم زمونږ ملګرتیا څه ونه کړله چې دې ظالمان په مونږ باندې راولګېدل فعذبونا وفتنونا عن دیننا دوی مونږ ته سختې سزاګانې او تعذیبونه او شکنجې راکړلې او مونږ یې د دې خپل حق او رښتیني دین نه اړولو او څه شي ته مو راړئ د بت پرستۍ ته مو راړئ ظلم ته مو راړئ بدکارۍ ته مو راړئ دروغ او دوکو ته مو راړئ نو هر کله چې دوی په مونږ باندې دا ځمکه راتنګه کړله نو زمونږ په بل ځای کې ځای نه کېدلو او مونږ دا اورېدلي وو چې نجاشي بادشاه یو عادل او د انصاف والا بادشاه دی او د ده په خوا کې ظلم نه کېږي فاخترنا علی من سواک نو ته مونږ د نورو خلکو نه غوره کړلې ستا خواته مو امن او پناه راوړه ځکه دلته راغلي یو چې هغوی مو غلط او باطن دل ته مرتد کوي او دومره تعذیبونه او زور او شکنجې راکوي چې نورې وس او توان نه لري تا سره مو پناه راوړې ده نو که نه مو پرېږدئ هم راته ووایه نجاشي بادشاه ورته ویلي وایي که تاسو ته د دې پیغمبر د خوا نه کومه وحي او څه راغلي وي نو هغه لږ راته ولولئ نو اهل تفسیر هم دا لیکلي دي وإذا سمعوا ما انزل الیهم د سورة مائده د دې آیاتونو په تفسیر کې مسند احمد هم دا روایات راوړي دي چې جعفر رضی الله عنه ورته د سورة مریم دا آیاتونه ولوستل نجاشي بادشاه دومره وژړل چې د هغه ږیره لمده شوه په دې ژړا باندې او د ده چې کوم مشاورین وو او د انجیل عالمان وو هغوی هم وژړل د قرآن کریم په دومره اثر وکړل او د دوی مهاجرینو د خبرو په دومره اثر وکړو حقیقت یې ولا بیان کړو د قریشو نمایندګانو ته ویل عمرو بن العاص او عبدالله بن ربیعه ته ویلي چې ښه دا ده چې په عزت کې لاړ شئ خبر یا وریزه و راپور او اطلاعات مو غلط او هیڅکله یې درته نه سپارم دویمه ورځ چې شوله عمرو بن العاص عبدالله بن ربیعه ته ویلي وایي زما په سیاست کې دا شته دی نه چې زه خپل هدف ته ځان ونه رسوم زه څنګه اوس دغسې خالي لاس لاړ شم
مکې ته او قریشو ته خپل قوم ته چې تر څو پورې مې څه ترلاسه کړي نه وي تر هغې نظم د بادشاه مشاورینو ته بیا ویلي چې بادشاه سره یو ډېره مهمه ناسته او موضوع او لنډه خبره زما پاتې دغه پرون پاتې شوې دغه ورسره کوم د بادشاه سره ورته دوباره وخت او ملاقات برابر کړ بادشاه ته وایي بادشاه صاحب یو ډېره مهمه موضوع پرون نه پاتې شوه هغه دا ده چې دا ګوره هغه خلک دي چې عیسی علیه السلام او ستاسو پیغمبر او انجیل هم نه مني زمونږ دین او زمونږ د پلارانو د نیکونو دین خو څه نه مني خو عیسی علیه السلام هم نه مني او د عیسی علیه السلام بېادبي کوي او ستا دین او انجیل هم نه مني نجاشي بادشاه بیا راوغوښتل دې باره کې ته نه پوښتنه وکړله جعفر رضی الله عنه ورته ویلي وایي موږ د عیسی علیه السلام باره کې هغه خبره کوو چې موږ د خپل دین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کړې ده عیسی ابن مریم عبد الله ورسوله عیسی چې د مریم بیبي زوی دی د الله بنده دی اله نه دی رب نه دی معبود نه دی د الله زوی نه دی الله سره شریک نه دی او د الله رسول او پیغمبر او استازی دی او د انجیل سره راغلی دی نو نجاشي بادشاه ورته ویلي قسم په الله باندې چې امدقه خبره صحیح ده او د انجیل خبره هم دا ده او د عیسی علیه السلام او د آسماني کتابونو خبره هم دا ده په دې کې نه دوی کمی کړی دی نه زیاتی کړی دی نجاشي بادشاه مهاجرینو ته جعفر رضی الله عنه ته ویلي وایي زما په بادشاهي او زما په علاقه کې تاسو په امن باندې او په عزت باندې یئ قسم په الله باندې چې ما له څوک دا غرونه د سرو زرو کي چې ما ته څوک د دې سرو زرو دا غرونه راکوي چې ته د یو ته ضرر ورسوه زه به چا ته ضرر ونه رسوم زما نه خو تاسو دومره مطمئن او بېغم او په امن باندې شئ او بله خبره دا وکړله وایي چې تاسو ته څوک اذیت او تکلیف رسوي هغه د ډېر تاوان سره مخامخ شي تاسو خو زما مېلمانه یې دلته او خپلو مشاورینو ته یې ویلي چې د دې قریشو نمایندګانو ته دا تحفې او دا ډالۍ او دا رشوت واپس کړي وایي زه دا واخلې نور وځئ د دې خاورې نه را رخصت یې کړل الله رب العالمین په حبشه کې د مؤمنانو مهاجرین ډېر په عزت باندې او په امن باندې او په ډاډ باندې دیره کړل د بادشاه مېلمانه و ضیوف النجاشي ضیوف الرحمن د الله مېلمانه د نجاشي بادشاه مېلمانه او دغه ابتلا او امتحان لږ وچلېدلو خو دوی پکې نور هم ډېر پاک او کامیاب راغلل او د قریشو خلک ډېر په ناکامۍ او شرمندګۍ او رسوایۍ باندې را رخصت شول شپږ څلوېښتمه موضوع حیرة المشرکین د مشرکانو حیرانتیا مشرکانو چې دا هر څه په خپلو سترګو باندې ولیدل او دا یې ولیدل چې مؤمنان او مهاجرین په حبشه کې ډېر په امن په آزاده او د مېلمستیا په حالاتو کې ژوند تیری او بادشاه نه شړي او نه موږ ته په لاس باندې راسپاري او د دوی نمایندګانې هغه شرمنده او رسوا او ناکام راولېږله نو د دې د خولې خوندونه نور هم ډېر خراب شول نو په ځای د دې باندې چې دوی اطاعت وکړي انابت وکړي نرمي پکې راشي نو دوی دلته نور هم ضد او عناد ته او انتقامي کاروایانو ته او تعذیب او شکنجو ته دلته په مکه مکرمه کې دې ته نور کار وویلې په مؤمنانو باندې دلته نور ظلمونه زیات کړه شکنجې زیاتې کړې وال ټکول کنځلې بدرد سپکې سپورې دې شروع کړي او په دې باندې حیران دي چې د نبی علیه السلام سره چې موږ څومره مقابلې وکړلې او څومره نرمي او خوارۍ مو ورسره وکړې او څومره جرګې مو ورسره وکړلې دا هیڅ فایده نه ورکوي بس زمونږ اخرانۍ پرېکړه دا ده چې دا محمد همدلته ووژنو نو قصه به خلاصه شي اوس دوی د دې په باره کې خپل کوششونه شروع کوي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم قتل وکړي وڅلوېښتمه موضوع التعذیب ومحاولة القتل د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعذیبول وال ټکول او د هغه د وژلو کوششونه په دې کې یو څه واقعات دي عتبه ابن ابي لهب چې د ابو لهب زوی دی د یو ځل راغلو نبی علیه السلام ته ویلي وې زه تام نه منم ستا کتاب او دینم نه منم او هغه تا ته چې څوک دین نالیږي ستا اله او رب هم نه منم او ډېرې سختې بدې ردې نبی علیه السلام ته ویلې د نبی علیه السلام مبارک مخ ته لاړې ورته کړې
او د سیرت بعضې کتابونو لیکلي دي چې قمیص یې هم پیڅري کړلو خو دا لاړې الله رب العالمین بیرته په ده باندې راوګرځولې نو نبي علیه السلام چې ډېر په اذیت او په تکلیف کړو نو دلته یې خیرې ورته وکړې چې اللهم سلط علیه کلبا من کلابک یا الله ستا د سپیو د زمریو نه یو سپی او زمری په ده باندې مقرر کې د پیغمبرانو او د الله والاو دعاګانې او خیرې خو بیا الله قبلی نو دا خلک خو تجارت پیشه خلک و شام ته تجارت دپاره روان و شپه چې رانږدې شولو په یو ځای کې دوی پړاو او دمه اچولو دا د چې یو زمری راورسېدو عتیبه پوه شولو چې دا ما پسې راغلی دی د قافلې ملګرو ته یې ویلي وایي دا زمری ما پسې راغلی دی ما وشنې نه مې پرېږدي هغوی ورته ویلي غلی کښېنه څه خبره ده وایي ما ته محمد مکه کې خیرې کړي دي هغوی ورته ویلي هېڅ خبره نشته دی تا به په دې د ټولې قافلې په دې منځ کې به دې موږ ویده کړو همدقسې وکړله دا زمری الله په ده باندې مسلط کړی و د نبي علیه السلام د خیرو مطابق د دې ټولو خلکو په دې منځ کې ورپسې راغلو او د ده دا سر له ټک ورکړو دا سر یې ترنه راغوست کړو هملته یې مردار کړو د الله د نبي خیرې پې ولګېدې د مظلوم خیرې الله قبلی دا الله رب العالمین نبي علیه السلام فرمایلی دي چې واتقي دعوة المظلوم د مظلوم د خیرو نه ځان ساته ځکه د ده او د الله ترمنځ هیڅ پرده نشته دی دا خیرې الله ډایرکټ قبلی او بعضې روایتونو کې ورسره دام راغلی دي چې اگر که کافر مظلوم وي د کافر مظلوم هم الله خیرې قبلی هم د الله بنده دی عقبه ابن ابي معيط شین خر دی راغلو نبي علیه السلام سجده کوله او د ده په دې سټ باندې خپې کېښودلې چې نبي علیه السلام ووژني سترګې را ووتلې خو الله رب العالمین ترې نه خلاص کړو دریم د ابو جهل کارنامې ابو جهل یو ځل خپلو ملګرو ته وویلې وی محمد خو د خپل دعوت او تبلیغ نه او زموږ د دین د سپکاوي نه لاس نه اخلي وی دا ځل مې قسم کړی دی چې دی سجدې ته لاړو یو لوی ګټ راخلم او د ده دا سر پیچه کومه او د دې قصې نه نور ځان خلاصومه او بیا د ده د کورنۍ او د بنو هاشمو او د بنو المطلبو ما پسې لاس را خلاص او ای ملګرو تاسو ته وایم چې زه خو دا کار کومه د دې په نتیجه کې انتقام راځي چې بیا زما دفاع کوئ او کنه ما بیا یوازې پرېږدئ هغوی ټولو ورته ویلي چې موږ د ملګري او دفاع دې کوو ابو جهل یو لوی ګټ راواخیستو او نبي علیه السلام پسې را روان کړی دی چې د سجدې په حالت کې ورباندې اولی لیکن دا ګټ د ابو جهل په دې لاسونو پورې کلک ونښتو نو خلکو ورته ویلې چې ابوالحکم تا باندې څه چل وشو ویرې دې څه او هېڅ دې هم ترسره نه کړه وی قسم په الله باندې چې زما مخې ته یو اوښ را مخې ته شلو چې دومره لوی اوښ ما چېرته لیدلی نه و او د ده دومره لوی سر مې چېرته نه و لیدلی او د ده دومره لوی لوی او تیره تیره غاښونه وه چې زه د هغه غاښونو نه ویرېدم وی ما ویلې که په ما باندې دا غاښونه راواچول او راباندې راویلګوله نو خیر مې نشته دی نو نه شوم ورنږدې کېدلی او مخې ته په دفاع کې داسې اوښان وو او ډېر اوږده او تیره غاښونه وو که ورنږدې شوی وی هملته یې وشلم نبي علیه الصلاة والسلام صحابو ته وفرمیل چې ذاک جبرائیل دا خو اصل کې جبرائیل علیه السلام و خو د ابو جهل په تصور او فکر کې داسې راغلل او نبی علیه السلام وایي چې لو دنا لاخذه که رانږدې شوی وی نو جبرائیل علیه السلام داسې په دې لاسو کې رانیولو او داسې زبېښلو دا ډوکې د ده په یو بل کې ورننه کول دا خو د الله او د الله د ملایکو د زور نه خبر نه دی د دې نه وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیت الله طواف کولو د دې یو مجلس ناست دی او یو بل سره خبرې کوي او نبی علیه السلام ته اشارې کوي او څوک نبی علیه السلام پسې سترګکونه وایي او څوک یو بل له سترګکونه وایي نبی علیه السلام چې د طواف یوه دوره وکړه د دوی دا حالت یې ولیدلو بل ځل باندې د طواف دوره یې چې کوله دا حالت یې ولیدلو نبی علیه السلام هم په غوسه کړلو او د دوی د ډلې ته
او د دې غونډې ته مخامخ شلو او ورته ویې ویلې اما والذي نفسي بيده لقد جئتكم بالذبح قسم په الله چې ستاسو ذبح او الاله مو راوړې ده چې نه سمېږئ وژنم دې خبرې دا ټول قریش او دا ناس خلک په ډېر سخته یره او په دهشت کې واچول ځکه د نبی علیه السلام خبرې رښتیا وي هغه الصادق الامین و د هغه خبرې دروغ نه وي هغه تش دړکې نه وي چې فقط دړکې کوه او بیا لاندې په عمل کې څه نه وي هغوی په دې پوهېدل چې د نبی علیه السلام خبرې رښتیا دي ټولو سرونه ښکته کړه او هیڅ قسمه جواب او حرکت یې ونه کړو کله چې دوی د دې دهشت نه او د دې تهدید نه لږ په هوش باندې شول نو دوی وویلې چې محمده ته خو موږ او زموږ دین نه منې او اخطارونه او تهدیدونه موږ ته راکې نو موږ به دې پرې نه دو نو دا د چې سبا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مسجد حرام ته راغلو او طواف شروع کړي او یې طواف شروع کړی دی چې د دې کافرو دغه پرونی ډلګۍ او د دې سره نور کسان په نبی صلی الله علیه وسلم باندې د مچیو په شان باندې ورباندې راټول شول او ورباندې راجمع شول او په نبی صلی الله علیه وسلم باندې اشر یې وکړو د والو او د ټکولو او د کنځلو او د بدو ردو او د سپکو سپورو دغه عقبه ابن ابي معيط دا شین خر ته ځکه دا شین خر وایم چې د کارونه د ډېر غټ خر و د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې مړی کې څادر ور واچولو او راکش کولو او راکش کولو د نور ور باندې د والو د ټکولو ګزارونه شروع کړي دي ابن مسعود رضی الله عنه فرمای او نور صحابه فرمای وي من قتل خود وسه مسنه کېدل سم بکړي وي د دې ظالمانو او د دې فرعونانو او د دې ابو جهلانو په مقابل کې وي ابو بکر رضی الله عنه ته چا خبر وروړلو ویل چې ادرک صاحبک فانه قد قتل و د ملګری غم دی کوا خلکو راګیر کړی دی او د والو د ټکولو د لاندې اچولې دی او دا دی یا به وژلې وي او یا د توجلی ابو بکر رضی الله عنه ځان په منډه باندې راورسولو او سم دسته شروع شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا خلک لری کول او ډیکه کولې او ورته ویلي اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله تاسو هغه سړی وژنئ چې هغه وایي چې رب مې الله دی د الله والا او د رب والا انسان وژنئ کله چې دوی دا حالت وریدو او دا خبره واورېده دوی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پرېښودو او په ابو بکر رضی الله عنه باندې راتاو شو او په ابو بکر رضی الله عنه باندې د والو او د ټکولو د کنځلو او د سپکو سپورو باران ور باندې شروع کړ ابو بکر رضی الله عنه دوی دومره ووالو چې دا مخې همدغسې وینې دی او پوزه او مخې نه معلومیږي او د حواس نور کار پرېښودو دوی دا ګمان وکړو چې موږ ابو بکر ووژلو د کورنۍ د بنو تیم د قبیلې خلک خبر شو چې ابو بکر ووژلی شو د نبی علیه السلام په دفاع کې رښتینی دوست و که نه هغوی په یو کټ کې او په څادر کې خپل کور ته نقل کړو تر ډېر وخته پورې بېهوشه پروت کله چې په هوش باندې شو د زخمونو پټۍ ورته وکړې نو دوی ورته لږ شودي او خوراک راوړو نو ده ورته وویلې چې محمد صلی الله علیه وسلم ژوندی دی د سره د ځان او د زخمونو غم نه دی د سره د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د دین داعی او نماینده دی د هغه غم دی ورسره هغوی ورته ویلې چې الحمدلله هغه ژوندی دی ډېر زیات خوشحاله شولو او په هوش شو نو د کور خلکو ورته ویلې چې موږ به دلته ته راولو که نه ته به په خپلو سترګو وګورې نو ابو بکر صدیق رضی الله عنه د ادب یوه خاصه نمونه وه ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې امت ته د ادب څومره درسونه ورکړي دي چې انسان ورته حیران شي چې دته دا دومره ادب څنګه الله رب العالمین ورته د دې الهام وکولو په ډیرو موقعو کې
د ابوبکر رضی الله عنه ادب ښکاره شوی دی. اوس که هغه سلسله زه بیانوم ډېره خبره اوږدېږي. مسجد نبوي کې د مانځه په موقعو کې، د امامت په موقعو کې، د مشورې په موقع کې، د امیر په ټاکلو په موقع کې د ابوبکر رضی الله عنه د ادب نمونې موجودې دي. نو د کورنۍ خلکو ورته ویلي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به تا ته موږ دلته راولو وبې ګورې. نو ابوبکر رضی الله عنه ورته ویلي وایي دا چېرته کېدی شي چې تاسو ما ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دلته راولئ، ما په کټ کې واچوئ، ما ورته وروړئ. هماغه و چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تکلیف نشي او ما ته تاسو وی راولئ. کټ کې واچولو او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کور ته راوړلو. چې ویې لیدلو خوشحاله شلو، را تازه شلو، را بیدار شلو. او بیا د هغې نه وروسته هغه شودې او څښاک وکړلو. ابوبکر رضی الله عنه باندې کافرانو او د ظالمانو ډېر زیات تعذیبونه او شکنجې شروع کړي. او دا خو ډېر لوی شخصیت هم داسې وړوکی سړی نه و. د ډېرو لویو صفتونو او کمالاتو او د خیرونو او د مناقبو او د شمایلو او د فضایلو خاوند و. هغه د دې ډېرو تعذیبونو او د شکنجو نه په تنګ شو، ځکه قریش په دې پوهېدل چې دی ښی لاس دی او دی دته ډېر مهم دی او همیشه دا زموږ نه دفاع کوي. نو دوی به ډېر زیاتې شکنجې ابوبکر رضی الله عنه ته ورکولې. ابوبکر رضی الله عنه به چې کله ډېر په تکلیف او په تنګ شو، نبي علیه السلام ته به ویلې چې زه نور هجرت کوم او مکه کې مې ژوند نه کېږي. مکه کې دا خلک موږ د الله عبادت ته او دین ته نه پرېږدي. نبی علیه السلام هم پې زړه نه کېدلو چې دا زما د خوا نه لاړ شي، خو بالاخره ډېر تنګ شو، د یمن خوا ته هجرت کوي. کله چې د برک الغماد مقام ته ورسېدلو نو مالک ابن دغینه د دې علاقې مشر و، د دې قومونو مشر و. هغه ورسره مخ شولو. وی ابوبکر خیر چېرته؟ دلته څه کوې؟ وایي زما قوم مې نه پرېږدي چې د الله عبادت او بندګي وکړم، داسې یو ځای ته ځم چې د الله عبادت او بندګي وکړم. ابن دغینه سردار هغه ابوبکر رضی الله عنه پېژندلو، د هغه سره دوستانه وه، هغه ته د ابوبکر قدر معلوم و. وایي ابوبکره دې ته تا نه پرېږدم چې ته د بل وطن کې شپې ورځې تېرې. د مکې د مشرانو سره زما هم دوستانه ده، زه درته د مکې د مشرانو نه امن اخلم، ذمواري ترېنه اخلم، ته مکه کې ژوند کوه او د خپل رب عبادت دې کوه. ستا غوندې شخصیتونه، ستا غوندې خلک خپلو قومونو او وطنونو ته راولي، ستا غوندې ستا غوندې شخصیتونه خلک د وطنونو نه شړي، ته د شړلو شخصیت نه یې. ابوبکر رضی الله عنه ویلې چې ډېره ښه ده. بېرته د برک الغماد نه راوګرځېدو، ابن دغینه د مکې مشرانو باندې وګرځېدو، ویلې چې تاسو زما دوستان استئ، د خلکو به د دوستاني او د قسمونو او د لوزونو او د تعهدونو ډېره پابندي کوله. نو ابوبکر ته زه امن او پناه اخلم، تاسو به دته څه نه وایې. هغوی ویلې چې بالکل صحیح ده. خو یو خبره شته دی چې دی به خپل دین او دعوت او عبادت به ښکاره نه کوي، خپل کور کې دې کوي څه چې خوښه وي. وي صحیح ده، حق والاو باندې دا پابندۍ راځي که نه. ابوبکر رضی الله عنه به مونځ ډېر زیات کولو او بل به د قرآن کریم تلاوت ډېر زیات کولو. نو د مناسبه وګڼله چې د خپل کور او د قلا سره یو سپرګی جوړ کړي او په هغې کې قرآن کریم لولي. نو عایشه رضی الله عنها فرمایي وایي کله به چې ابوبکر رضی الله عنه قرآن کریم لوستلو نو په ده باندې به مې یو خاص اثر و او چې چا به اورېدلو په هغه باندې یو خاص اثر و.
ابو بکر رضی الله عنه به چې کله په دې سفرګي کې قران کریم لوستلو نو د مشرکانو زنانا او د مشرکانو اولادونه دا ورته د کورونو د کوټو په سرونو باندې سیل ته ولاړو نو په دې باندې به اما سرو نو مشرکان د دینه په یره باندې شول او وی ویلي چې د ابو بکر سره به څه خبره کو خود ته خو پناه اخیسته د مالک ابن الدغینا هغه راو غوښتو وی ویلي چې ابو بکر خو یا خپل کور کې دلنه عبادت کوي او دا چې په خپل سفرګي کې عبادت کې د دینه زمون خزي او زمون بچي په فتنه کې واقع کیږي العیاذ بالله قرآن ته او دین ته او سنت ته دوی سویلي فتنه اوس وخت کې هم قرآن او سنت ته حق دین ته اسلام ته دا خلک سوی فتنه فتنهګر څوک چې په صحیح قرآن او په سنت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې عمل کوي نو دې ته خلک فتنه وایي وایي د زمونږ جماعت ته دا فتنه مه راوړه زمونږ جماعت کې دا فتنه مه کوه چې ته دا سنت اعمال کې رفع الیدین کې امین بالجهر کوي العیاذ بالله د نبی صلی الله علیه وسلم سنت او دین ته فتنه وایي دا خو د منافقانو خبرې دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلي سورۃ توبه کې راځي چې لا تفتنی ما فتنه کې ما چوا ته چې ماته د جهاد دعوت راکې دا فتنه دا فساد دی الا وی الا فی الفتنه سقطوا په فتنو کې دوی ډوب دي څوک چې د قران او د سنت د الله او د الله د دین خلاف کوي دا خلک په فتنو کې واقع دي نو د مالک ابن دغینه ته ویلي چې ابو بکر زمون خزي او بچي فتنه کې اچي په څه خبره باندې قران نه متاثر کیږي العیاذ بالله دا د ټولو باطل پرستو طریقه او کار دی چې دوی حق ته او دین ته او سنت ته فتنه وایي شر ورته وایي الله وی فتنه کې خودی واقع دي مالک ابن دغینه ورته ویل ابو بکر رضی الله عنه ته چې امام د خلکو سره ما بلوزه کوا د دوی په خبره او په تعهد باندې کلک شه ابو بکر رضی الله عنه ابن دغینه ته ویلی وی سیبا ته خو د خپل عهد او امن او جوار در واخله په مان ورستان نه مکوه زه پوښو د رب العالمین عبادت می پوښا کدل ته خلق پریدي ډیره خدا او کني می پریدي د الله رب العالمین زما ډیره فراخه د بل څه ته بلال شمو د الله عبادت بکوم زه خو تاره وګرځولم ابو بکر رضی الله عنه باندې بیا د خلکو تعذيبونه او شکنجه زیات شوي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویلي چې بس همدل د پاتې کیږو د دین او د دعوت کار کو او الله رب العالمین بخلاصواله او مرسته ایو تنظیم وکي په دې سختو حالاتو کې الله رب العالمین د نبی علیہ السلام او د مؤمنانو د اسلام کومک په دوه خبرو باندې وکړلو یو دا چې حمزه رضی الله عنه اسلام راوړو او بل عمر رضی الله عنه اسلام راوړو او دا هغه شخصیتونه هغه قوتونه وو چې کله د مسلمانانو په خوا کې ودرېدل نو مسلمانان زړور شول او د کافرانو صف او قوت ډیر زیات ضعیف شو اتصل وختمه موضوع اسلام حمزه د حمزه رضی الله عنه اسلام راوړل حمزه رضی الله عنه یو ځل په خپل وراره باندې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې غیرت وکړو او الله رب العالمین ورته په دې غیرت باندې ایمان او اسلام نصیب کړ ابو جهل د صفا د غره سره را روان دی چې نبی علیہ السلام ولیدو ډیر سخت بدی را دی ورته ویلي کنځلې وکړي او په تیګو باندې وشتو د عبد الله ابن جدعان یو وینځوا هغه د حالات ولیدل حمزه رضی الله عنه د ښکار ته لاړ دی او د ښکار اسباب ولندې ورسره ده د عبد الله ابن جدعان دی وینځي او بعض خلک ورته ویلي وی حمزه تخکارونه کې او لوی زړور او پهلوان شخصیت او استاد وراره سره استاسو تربوران او دشمنان او ابو جهل داسې ورسره کوي وی ښه سم دستي راورسېدو ابو جهل پسې چې مسجد حرام کې د قریشو د مشرانو سره ناستو لندې ورسره ده او ابو جهل ته ویلي ډېر سخت بدی ورته ویلي سپکې ورته ویلي ډېر بې عزته کړو او تهدید کړو او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره چې کړي وو هغه ټول بیرته انتقاما د ابو جهل سره وکړل او ورته ویلي وی انا علی دین ابن اخي وی زه د وراره په دین باندې ما زه د محمد په دین باندې ته څه کولای شي دا خبره
حمزه رضی الله عنه په غیرت او په ضد کې وکړه، اراده د اسلام نه وه. ابو جهل ته د خپل زور ښودو، د خپل غیرت یې ورته ښودو. ابو جهل په زړه کې الله رب العالمین روب او یره واچوله چې د دې نه خو اوس قومي جنګ جوړېږي. نو خپلو ملګرو ته یې ویلې وایي تاسو حمزه پرېږدئ چې دی څه وایي بلکل صحیح وایي، وایي ما بد کړي دي، اوس د بدو انتقام رانه اخلي. حمزه رضی الله عنه ورته بیا ویلې وایي ما ایمان او اسلام راوړی دی، ته څه کولی شي؟ حمزه خو اسد من اسد الله، د الله د زمریو نه یو لوی زمری و، د هغه مخې ته څوک ودرېدی شو. او د غیرت کې الله دومره کمال ایښی دی چې الله رب العالمین د غیرتی انسان د الله خوښ دی، بې غیرته انسان دا د الله خوښ نه دی. حدیث کې راځي المؤمن القوي خیر من المؤمن الضعیف. قوي مؤمن، زړور مؤمن دا د کمزوري او د بزدله مؤمن نه ډېر خوښ دی الله ته. الله رب العالمین حمزه رضی الله عنه ته اسلام نصیب کړو او د نبی علیه السلام او د خپل وراره په خوا کې الله ودرولو. شپږم کال د نبوت دی. 49مه موضوع اسلام عمر رضی الله عنه. یو نوی انقلاب اوس په مکه کې راځي، یو نوی انقلاب او د انقلاب یو نوی دور شروع کیږي. عمر رضی الله عنه اسلام قبول کړو، د کفر او د کافرانو د ډلې ملا یې ماته کړه او د اسلام ملا ورباندې قوي شوه. تقریبا د حمزه رضی الله عنه د اسلام د راوړلو نه 3 ورځې وروسته عمر رضی الله عنه خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د اسلام او د مؤمنانو سرسخت دشمن دی. یو ځل څه آیاتونه د نبی علیه السلام نه اورېدلي دي په مسجد حرام کې، په ده باندې څه اثر یې چې وکړلو بیرته په ضد او عناد کې راغلو، وایي دا خو شعر او جادو دی. نو تورې راخیستې ده او را روان دی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم قتل کړي. نو ډېر په جذبه کې را روان دی. یو مؤمن او صحابي ورسره مخ شول، ورته ویلې أين تريد يا عمر؟ عمر چیرته ځې؟ وایي أريد أن أقتل محمد، وایي محمد وشنم. هغه ورته ویلې وایي د بنو هاشم او د بنو زهره نه به چېرته خلاص شي. بنو هاشم خپله کورنۍ ده او بنو زهره ماماګان دي او هغه پې کلک ولاړ دي. هغه سړي ته سخت په غوسه شولو او ورته ویل چې ما اراک الا قد صبوته، وایي تم صوابي شوی یې، تم اوخته یې. لکه اوس وخت کې چې څوک د قرآن او د سنت او د حق تابعدار شي نو دا خلک ورته وایي تم وابي شوی یې. اوس یې ورته بل نفس را پیدا کړی دی، بل ټکی. دا 8 کاله کېږي نو اوس یې بل لفظ او بل ټکی را پیدا کړی دی. د قرآن او د سنت متبعینو ته اوس څه وایي خلک؟ وایي ښه وایي ګوره تم دا یې. د دې وجه نه د چا چې په چا سره په کور او کلي کې لانجه پیدا شي، یا په تجارت او مال او په قرض کې لانجه پیدا شي، نو ورته وایي چې اوس در باندې عریضه کومه چې ته فلانکی یې. هغه وایي ښه عریضه را باندې مه کوه، د کور نه او د جایداد نه هم در تېر یم، د قرض نه هم در تېر یم، د روپۍ نه هم در تېر یم، خو فقط د دغه ټکي عریضه را باندې مه کوه. ځکه دې دومره حالات ترخه کړي دي او دارنګه داسې وحشت یې خور کړی دی. نو هغې وخت کې همدقسې د صوابي ټکی و چې څوک به مؤمن شو ورته ویلې ته صوابي شوې. لکه مخکې وختونه کې به د وابي ټکی چلېدلو، اوس نور ټکي چلیږي. دا ټکي دا د منکرین او مخالفین او دا نور خلک را پیدا کوي، کله یو لپس کله بل لپس، کله یو تور کله بل تور. بنا بر هر تقدیر مشرانو موږ ته واقعه بیانولې ده. وایي په افغانستان کې داسې یو وخت و چې مولوي صاحب او ملا صاحب به چاته نه شو ویلی، چې چا به چاته ویلي چې ملا صاحب او مولوي صاحب هغه ورپسې راوګرځېدلو، وایي ملا به دې پلار وي ملا به دې نیکه وي. دومره ډېر سخت نوم ګرځېدلی و ملا او مولوي صاحب. بنا بر هر تقدیر نو هغه صحابي ته یې ویلي چې قد صبوته ته م وایي صوابي شوی وخت یې. هغه ورته ویلي افلا ادلک علی العجب یا عمر، عمر واجبه خبره به ته وکړم، خور او اوښې دي هغه هم صوابیان شوي دي اوښتې دي. عمر رضی الله عنه ډېر سخت په قهر او په غوسه شو. دا سړی مې پرېښودو، د محمد رسول الله قتل مې پرېښودو او راغلو چې خپله خور او د خپل اوښې ووژني.
چې څنګه دروازې ته راورسېدلو نو د ده خور او اوخي ته خباب رضی الله عنه د قرآن کریم څخه بعضې آیاتونه لوستل. خباب رضی الله عنه خو په کور کې پټ شو. عمر چې راننوتلو ډېر په غوسه او جذبه کې دی. نو د اوخي ورته ویلې یا عمر وایي که چېرته دا هدایت او حق ستا د دین نه بغیر په بل دین کې وي بیا نو ته څه کوې؟ عمر رضی الله عنه یو ځل په دې خبره په غوسه شو او په دې خپل اوخي باندې ور ټوپ کړو او په هغه باندې حمله یې وکړه. خور چې راغله چې دا خاوند او دا مظلوم ترې نه خلاص کړي نو خور ته داسې څپېړه ورکړه چې د هغې د مخ نه وینې روانې کړې. عمر چې دا حالات ولیدل ډېر زیات خفه شو او تغییر پکې راغلو چې دا مې څه وکړل. خور ته وایي تاسو هغه پاڼې ما ته راکئ چې تاسو لوستلې. هغې ورته ویلې ته نجس او دا د پاکو خلکو شی دی چې ځان پاک نه کړې او غسل ونه کړې تر هغې درته نه درکړو. عمر مجبوره شو غسل یې وکړو او د سورة طه دا آیتونه یې ولوستل چې بسم الله الرحمن الرحیم. وی ویلې چې ما احسن هذه اسماء حسنه، دا څومره ښایسته نومونه دي د الله، دا څومره خواږه نومونه دي د الله، الله رحمان رحیم. او بیا چې د سورة طه آیتونه یې ولوستل چې طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى. قرآن خو د بدمختۍ کتاب نه دی، د تاوان کتاب نه دی، الا تذکرة لمن یخشى، دا خو د خشیت والو دپاره یو نصیحت دی. وی ما احسن هذا، دا څومره ښایسته کلام او مضمون دی. وی دلونی علی محمد، ما ته محمد وښیه چې ورشم اسلام راوړم. خباب رضی الله عنه چې د دې استازو د کوټې نه راووتو ورته ویل عمره زیره واخله. اتېره پنجشنبه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یوه دعا وکړه، یا الله اسلام ته عزت ورکا او یا رب العالمین اسلام نصیب کا عمر ته یا ابو جهل ته چې دا ډېر زورور خلک دي په دې مکه او قریشو کې. نو د نبي علیه السلام دا دعا الله ستا په حق کې قبوله کړې ده. چا ورته ویلي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خو د ارقم صاحب په کور کې وړه او پټه مدرسه جوړه کړې ده، هلته وي. عمر هلته را روان شو چې راورسېدلو دروازې ته دروازې وټکوله نو یو صحابي او مؤمن د دروازې د سوریو نه چې ولیدو را منډه یې کړه، وی چې عمر د تورې سره راغلی دی. اوهو دې خبرې ته به د چا پلار ټینګ شي. حمزه رضی الله عنه صحابه ته ویلي هېڅ خبره نشته دی، خاطر جمع اوسئ، دلته حمزه هم شته دی. دروازه ورته خلاصه کوي، که چېرته د خیر دپاره راغلی وي بذلناه نو موږ ورسره خیر شریک کړو، وان جاء للشر که چېرته دا شر دپاره راغلی وي قتلناه بسیفه د ده په توره باندې زه درته وژنم. حمزه رضی الله عنه همدغسې د الله یو زمری و. د صحابو اطمینان وشو. عمر چې کله را داخل شلو توره ورسره په لاس کې ده، حمزه رضی الله عنه ورته متوجه دی. په نبی علیه السلام باندې دې وخت کې وحی نازلېږي چې د وحی نه فارغه شلو راغلو، عمر یې د ګریوان نه ونیول او توره ورسره وه. ورته ویلې چې اما تنتهي یا عمر، عمره نور نه قلاریږي، عمره نور نه بس کوي، عمره نور دا ناروا نه پرېږدي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خو الله یو خاص قوت او استعدادونه او زړورتیا او تاثیر ورکړی و. عمر رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر صاحب ته ویلي وی په تا باندې به الله هغه عذابونه راولي چې په ولید بن المغیرې راوستي وو، د هغه نه عبرت واخله. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا وکړه، وی یا الله دا عمر بن الخطاب دی چې راغلی دی، یا الله ته اسلام ته مسلمانانو ته په عمر بن الخطاب باندې عزت ورکړه. عمر په دې وخت کې ویلي چې اشهد ان لا اله الا الله وانک رسول الله، د شهادت او د ایمان او د توحید کلمه یې ویلي. زه د دې خبرې ګواهي او اعلان کوم چې د الله نه سوا بل اله نشته او یقینا چې ته د الله رښتینی رسول یې.
د دې کور والو د خوشحالۍ نه دومره په تیزه باندې الله اکبر ویلې چې په مسجد حرام کې خلکو د الله اکبر واورېدلو او خلک هم حیران شول چې دا دومره په تیزه باندې او په دې دومره جذبه باندې د الله اکبر د څه. 50مه موضوع ردة فعل المشرکین علی اسلام عمر. د مشرکانو رد عمل غصه کېدل د هغوی انتقام د عمر رضی الله عنه په اسلام باندې. عمر رضی الله عنه خو د یو خاص قوت او د روب ذاب خاوند و، هر چا پې برید او تعرض نشو کولی. کله چې دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوا کې ودرېدلو نو عمر رضی الله عنه دې وخت کې یو 3 کاره وکړه. اول د ابو جهل کور ته راغلو، دروازه یې وټکوله. ابو جهل خوشحالۍ باندې راووتلو لکه چې عمر څه نوی پروګرام راوړی دی د محمد د وژلو. ابو جهل ورته عمر ابو جهل ته وویلې وی ما خو ایمان او اسلام راوړی دی، تا ته مې دا زیری راوړو. ابو جهل ډېر سخت په قهر او په غصه شو او دروازه ورپسې را بنده کړه او ورته ویل چې بئس ما قلت، ډېر بد خبر دې راته راوړو، زما د زړه وچولو. دویم خپل ماما ته ورغلو عاص بن هاشم ته، هغه مې خبر کړو چې ما ګوره ایمان راوړی دی، هغه هم ډېر سرسخته دشمن و، د هغه هم د خولې خوند خراب کړو. دریم یو سړی دی جمیل بن معمر الجماحي وكان انقل حديث وقال انقل قريش لحديث. دا په قریشو کې داسې یو سړی دی چې خبرونه خپروي، دا د قریشو رادیو او تلویزیون دی. څوک چې غواړي چې یوه خبره خپره کړي نو هغوی به جمیل بن معمر الجماحي ته راوړلو او هغه به بیا دا خبره ډېره زر نشر کوله. د دې انټرنیټ او د فیسبوک نه 2 قسمه رسنۍ نورې ډېرې تیزې دي چې یو دا د مدرسو طالبان دا خبره ډېره زر خپروي. دویم نمبر ښځې، ته د ښځو په مجلس کې یوه خبره وکړه نو دنیا او وطنونه په لږ وخت کې خبر وي. بیا چې ورسره تلیفون هم لري نو ته چې غواړې چې یوه خبره ډېره زر خپره شي نو د مدرسو طالبانو په خوله کې ورکه او یا د ښځو په خوله کې ورکه. سورة یوسف نه هم دا معلومیږي فلما سمعت بمکرهن. نو قریشو به چې غوښتل چې یوه موضوع خپره شي نو جمیل ته به راوړه. نو عمر رضی الله عنه هم داسې هوښیار صحابي دی، هغه غواړي چې پرېږده دا زما د اسلام او دا دعوت او دا اوازې په دې قریشو کې زر ته زر خپرې شي. نو جمیل ته خبر راوړو، جمیل ته ویل چې ما خو ایمان او اسلام راوړی دی، دې دپاره چې دې زر خپره کړي. هغه یو ځلې غلط تبلیغاتو ته شروع وکړه، وایي چې ان عمر قد صبا، عمر هم صابي شو، عمر هم د دین نه واوښتلو، عمر هم ګمراه شو العیاذ بالله. هغه ورته ظالمه دروغجنه بدبخته، ما اسلام راوړی دی، حق مې قبول کړی دی، صحیح رسنۍ وچلوه. دا رسنۍ والا اکثره دوی ته چې لږ روپۍ او د دوی پکې کومه ګټه وي نو خبر ډېر ښایسته خپروي، او چې د دوی پکې ګټه نه وي بیا هغه خبر دوی صحیح نه خپروي، یا یې بیخي نه خپروي، یا یې ګډ او مات کي، څه ترې نه کم کي څه ترې نه زیات کي. الا ماشاءالله د اصلاح والا او د خیر والا پکې بیا ډېر کم پیدا کیږي. نو جمیل دا خبر غلط خپور کړو. خلک چې خبر شول چې عمر اسلام راوړی دی نو مسجد حرام ته چې عمر رضی الله عنه راځي او یوازې کېږي نور ورباندې دوی د والو د ټکولو اشر شروع کړو. د ورځې تر اخره پورې د عمر رضی الله عنه سره د والو د ټکولو سلسله وچلوله. د ورځې په آخر کې چې خپل کور ته ځي نو د قریشو دا لښکرې دا ورپسې دومره راجمع شولې چې دا لارې او کوڅې او دا خوړونه د خلکو نه ډک شو او د کور یې محاصره کړلو چې عمر را وباسي او ویې وژني. اوهو عمر رضی الله عنه ونې شخصیت پسې دومره قومونه او لښکرې راجمع دي. عبدالله ابن عمر رضی الله عنه فرمایي وایي زه کشر وم چې دا حالات ګورم او وینم او څارم وی قد سال بهم الوادي وی دا لارې او دا خوړونه او دا د مکې علاقه ټوله د خلکو نه او د لښکرو نه ډکه ده. عمر رضی الله عنه هم حیران دی چې زه څه وکړم ځکه یو شخص دی د دوی په مقابل کې اوس الله رب العالمین خپل کومک او مرسته رالیږي. عاص بن وائل سهمي
دا یو مشر دی خو د عمر رضی الله عنه د بنو عادي و د بنو سهم سره دوستانه او قسمونه او حلف هغه چې خبر شلو نو خپل د مشراني لباس واغوستو او خپل زامن او اولادونه ملاتړ د ځان سره راوستل عمر صاحب ته ځان را ورسول وی عمر څه خبره ده عمر صاحب ورته ویل وی ستا قوم ما پسې لښکرکشي کړې ده ما وژني وی خاطر جمع اوسه هېڅوک د ته لاس نشي دروړلی دې ته وایي د الله مدد او نصرت کافران به د الله په مدد او نصرت کې لګوي تا ته هېڅوک هم لاس نشي دروړلی تر څو چې زه ژوندی یم زما کورنۍ ژوندی وي خلکو ته بیرته راووتلو ته بیرته خپلو کورونو ته لاړ شئ عمر سره زما دوستي ده د عمر د کورنۍ سره زموږ دوستي ده ما ورته امن ورکړی دی بیرته دا لښکر یې الله رخصت کړي یو پنځوسمه موضوع عزت المسلمین والاسلام باسلام عمر د اسلام او د مسلمانانو عزت او کامیابی او قوت د عمر رضی الله عنه په اسلام سره عمر رضی الله عنه چې کله اسلام او ایمان راوړو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي وای موږ په حق یو دا په باطل یو ففیم الاختفاء دا پټ پټ کیږو ولی را میدان ته کیږو په میدان ورسره معلومو عمر رضی الله عنه حمزه رضی الله عنه ته ویلي چې دا رقم د کورنه یو قطار ته جوړ کو مخې ته تشه یو قطار زه جوړوم او مخې ته کېږم زه راځو مسجد حرام کې ښکاره مونځ کوو د دوی سره ښکاره معلومو د حمزه رضی الله عنه او د عمر رضی الله عنه مخې ته هر څوک مخې ته نشو راتللی مسجد حرام ته را روان دي او تکبیرات وایي او منځونه وکړل او قریش او مخالفین ورته په خړو سترګو ګوري ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي وایي د کومې ورځې نه چې عمر رضی الله عنه اسلام راوړ وایي موږ زړور او عزتمند شولو صہیب رضی الله عنه فرمایي وی کله چې عمر صاحب اسلام راوړو نو اسلام راښکاره شو د اسلام دعوت را میدان ته شو اوس موږ د کعبې او د مسجد حرام په خوا کې منځونه کولی شو او که څوک ډېر بدرد موږ ته وایي نو یو د بعضې خبرو جواب او انتقام هم ورته ورکولی شو یو پنځوسمه موضوع عرض الرغائب والمغریات رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دوی څه نور وړاندیزونه راوړي تمې او لالچونه ورته راوړي دوی به هر وخت کې دا شوراګانې کولې چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د اسلام د دعوت مخنیوی څنګه وکړو هر قسمه لارې استعمال کړي زور استعمال کړو تعذیبونه او شکنجې استعمال کړي جرګې استعمال کړي کار یې ورنه کړو نو په دې کې یو مشر سړی و عتبه ابن ربیعه العبشمی د بنو عبد الشمس ابن عبد مناف نه و او دا مشر سړی و منلی شوی شخصیت و ده ورته ویل یې قریشو ما ته واک راکړې زه د محمد سره یو خصوصي مذاکره او یو خصوصي جرګه کوم او کامیابي او ګټه تاسو ته راوړم هغوی ورته ویلې چې کلم خبرې ورسره وکړه هغه نو موقع کتله یو ورځ یې وکتلو چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مسجد حرام کې یوازې ناست دی نو دا مشر او سپینګیری سړی دی د قریشو خواته ورته راغلو ورته ویلې چې محمده دا تا چې کوم انقلاب جوړ کړی دی کوم اختلاف دی جوړ کړی دی کوم حالات دی جوړ کړي دي او څه در پیښ شول او څه در پیښیږي دا خو ته ټول ګوري او ویني او اوري زه تا ته څلور خبرې کوم ته په دې کې خوښمند دي زما او ستا ترمنځ دا خصوصي خبرې دي وی وایه وی که چېرته د څلورو خبرو کې ته ووایه که یوه خبره غواړې که څلور واړه غواړې موږ یې د سره منو زه درته ذمواري در کوم که مال او دولت غواړي دا دعوت او تبلیغ دې د مال او د دولت دپاره شروع کړی وي نو ته موږ ته ووایه چې موږ درته همغومره سره زر او سپین زر راجمع کړو خو دا مسلې پرېږده دا دعوت پرېږده او که چېرته د ښځه او جنکۍ او نکاحونه مقصد وي نو ته جنکۍ او ښځې خوښوه زه به درته دلته حاضرومه او که چېرته دریم نمبر مشري غواړي نو ته زمونږ د ټولو قریش او د ټولو عربو بادشاه امیر سید او سرداري موږ د ټول رعیت او منونکي او ملاتړ یو او که چېرته په تا باندې کوم مرض وي یا پیریان وي یا جادو وي نو موږ مال لا جمع کوو دمګري او طبیبان راولو چې ستا علاج وکړو
دا څلور خبرې ما تا ته راوړي دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل افرغت او افرغت یا ابوالولید، ابوالولید ستا خبره خلاصه شوله؟ وی نعم. او وی فاسمع مني واسنو ما ته غوږ شه چې تا ته دا ثابته شي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او دا د قرآن او د سنت او دا د وحی دعوت او تبلیغ دا د مال دپاره، د ښځو دپاره، د قدرت دپاره دا نه دی، دا نه سحر او نه لیونتوب دی، بلکې دا یو حق امانت دی د الله رب العالمین د طرف نه، او د ولس او د ټولنې پکې خیر دی، جنت ته پیځي او د جهنم نه پې بچ کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته د حمیم السجده د سورة فصلت د دې آیاتونو تلاوت ورته شروع کړو، قرأت ورته شروع کړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې آیاتونو قرأت ورته شروع کړو. بسم الله الرحمن الرحیم. حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون. قرآن ډیر د واضح آیاتونو والا راغلی دی د هغه قوم دپاره چې پوهیږي. بشیرا و نذیرا فاعرض اکثرهم فهم لا یسمعون. دا قرآن د یری والا او د زیری والا کتاب دی، خدا خلک نه اوري. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعوننا إليه. زمونږ زړونه پردو کې دي د هغه مسلونه چې ته ورته موږ رابلې. زمونږ زړونه پردو کې دي، موږ په دې خبرو په دې مسلو نه پوهېږو، دا موږ ته مه بیانوه. موږ سره لږ د اقتصاد او د تجارت او د ګټې خبرې کوه، دا د دین خبرې دې باندې موږ نه پوهېږو. وفي اذاننا وقر. زمونږ غوږونو کې بوج او دروندوالی دی، زمونږ غوږونو کې نورې خبرې دي، ته موږ ته دا خبرې کوي. وبیننا وبینک حجاب. زمونږ او ستا ترمنځ ډېره فاصله او جدایي ده، زمونږ او ستا ترمنځ سره نه کېږي. فاعمل اننا عاملون. ته خپل کار کوو، موږ خپل کار کوو. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه خپل قرأت او د آیاتونه د قرآن کریم لولي. دې آیت کریمه ته چې کله راورسېدو فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. که تاسو مخ ګرځوئ زه تاسو ته یره درکومه د هغه عذابونو او تندرونو او د ورونو نه، کوم تندر او عذابونه چې په عادیانو او سمودیانو راغلي وو. نو ابوالولید عتبه هغه د لاسونه د شاته لګولي و، تکیه کړې وه. څنګه چې نبی علیه السلام دې آیات ته راورسېدلو چې زه تاسو ته د هغه عذابونو تندرونو نه یره درکومه لکه څنګه چې په عادیانو او سمودیانو راغلی وو، سمدستي خپل لاس راواخیستلو د نبي علیه السلام په خوله باندې کېښودو او ویې ویلې چې الله تناشدک الله والرحم. زه تا ته د انشدک بالله والرحم، زه تا ته د الله لحاظ او د خپلولۍ لحاظ وړاندې کومه چې نور بس کا، وس او توان او طاقت نه لرم لکه چې اوس په موږ باندې عذاب او تندر را نازلېږي. نبی علیہ السلام چې کله د سجدې آیت ته ورسېدلو نو سجده وکړه. نبی علیہ السلام ورته ویل سمعت یا ابوالولید. ابوالولید صاحب وا دې اورېدلي؟ وایي وا مې اورېدلي. وی ښه فانت وذاک، نور ستا خوښه ده. ابوالولید چې کله د قریشو جرګه ورته په انتظار ده چې را روان دی نو ډېر په سوچ او فکر کې را روان دی، ځکه د هغې خوا نه چې راتللو ډېر جذبه کې راغلو چې زما مذاکرات کامیابیږي، خو د دې خوا نه په ډېر بل قسم حالت کې روان دی. نو د عتبه د مزل نه د بعضو خلکو معلومه کړله چې سړي باندې څه اثر کړی دی. جرګې ورته ویلې چې صاحبه څه دې راوړل؟ وایي ما خو تاسو ته یو خبره راوړې ده او هغه دا ده، قسم په الله چې د محمد دغه وینا او دا تبلیغ او دا وحی دا نه شعر دی، نه سحر او جادو دی او نه کهانت دی او نه دا د انسان او د بشر خبرې دي، دا یو ډېر خاص اثر لري، د دې مقابله څوک نشي کولی. تاسو خو د محمد سره هر څه وکړل، څه نه کامیابېږي. اوس ما ته مشوره دا ده، ټول عرب د خلاف دی او د په دشمنۍ کې دي، نو دی پرېږدي او عرب ورسره پرېږدي دشمنۍ ته، موږ او تاسو به سیل کوو. که چېرته عربو دی ووژلو ختم یې کړو، د نه مقابله کې کامیاب شوله نو ډېره ښه ده. خو ګوره د ده د خبرو د ده د تبلیغ ډېر اثر لري،
د ده ګورئ راتلونکی مستقبل ډېر روښانه دی ده ته به الله یوه ورځ او مشري ورکوي نو ښه دا ده چې د ده بادشاهي بیا زموږ بادشاهي ده د ده کامیابي زموږ کامیابي ده نو خپل پت مه غوڅوئ دا سړی کامیابیږي الله ده ته یو لوی شان ورځ ورکوي نو خپل پت مه غوڅوئ او د ده بادشاهي زموږ بادشاهي ده ځکه زموږ ستاسو قومي دی هغوی ورته ویلې سحرک والله یا ابوالولید ابوالولید په تا مې جادو کړی دی ته مې اړولی یې هغه ورته ویلې چې ما درته خبره وکړه که منې او که نه منې 52 موضوع مساومات و تنازلات دوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره نورې لارې غوره کړې دوی نبی علیه السلام ته ویلې وایي ته زموږ د معبودانو او د بوتانو یو کال عبادت کوه موږ به خوشحاله وو موږ به ستا د اله او د معبود او ستا په دین باندې عبادت کوو نو ته به خوشحاله وي یو جوړ جاړی به سره وکړو یو تقسیم به سره وکړو یو اتحادیه به سره وکړو نو د دې په جواب کې آیاتونه نازل شول چې دا څه مال دولت نه دی نه دنیوي قدرت او منصب دی چې تاسو پکې دا تقسیمات کوئ قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم اے کافرانو زه ګوره ستاسو د معبودانو عبادت نه کوم او نه آینده کې د دې تمه ولرئ او نه زه ستاسو په طریقه عبادت کوم زه د یو رب العالمین عبادت او بندگی کوم په طریقه د توحید سره دا تاسو چې کومه سودا او کومه معامله او کوم اشتراک وړاندې کړی دی دا نه چلیږي تا خو د افغانستان حکومت نه و چې ډاکټر صاحب غنی او ډاکټر صاحب عبدالله پکې تقسیمات کوله ستا پکې دومره برخې شو د ده پکې دومره برخې شولې همدې برخو غر کم کړل دا خو دین دی وحی ده او د الله قانون دی دا خو څه د تقسیماتو شی نه دی چې برخې تقسیمونه ته پکې جوړوه بیا مشرکانو نبی علیه السلام ته یو عرض وړاندې کړو وایي زه چې ته دا قرآن دې نه پرېږدې او دا دین دې نه پرېږدې خو دوه خبرې نورې ومنه ائت بقرآن غیر هذا او بدله یا خو بل قرآن راوړه دا قرآن ډېر سخت قرآن دی دې کې ډېرې سختې خبرې دي په دې زموږ واره نه راځي دې ته زموږ تابعه نه راځي دا زموږ د رسم او د رواج او د پلار او د نیکه د طریقو نه خلاف دی او بدله دویمه خبره دا ده چې دې کې لږ تغییر او تبدیل او ترمیم وکړه دا د توحید مسله ترې نه لرې کړه د شرک رد ترې نه لرې کړه د حلال او د حرامو مسایل ترې نه لرې کړه دا د جنت خبرې د حورو خبرې د انګورو او د انارو خبرې پکې پرېږده اوس هم بعضې ورونه وایي تاسو وایي ټوله ورځ وایي همدا خبره کوي چې الله رب العالمین یو دی د الله توحید دی د کفر او د شرک نه ځان ساتئ د حرامو نه ځان ساتئ نو همدې کې کامیابي ده که نه نو دی به تا ته کله کله فرمایش درکوي دا خبرې هم پکې کوه چې جنت کې داسې خواږه انار دي داسې انګور دي داسې حورې دي داسې بنګلې دي صحیح البخاري کې یو روایت راځي او عالم ته چا همداسې ویلي وه نو هغه ورته ویلي جنت کې خو دا ټول شته دی خو د هغې دپاره په دنیا کې اعمال تیار کړه چې دغه حورې او انار او انګور او میوې او دانې او تازه او میوې پې حاصلې کړي دنیا کې د دې دپاره ویزه او پاسپورټ برابر کړه د جنت چې ایمان او نیک عمل دی او که نه ته کوي ګناهونه او تا ته زه وایم چې ته جنتي او جنت تا ته په انتظار دی نو دا ګوره دروغ او دوکه او سازش دی نو د دې خلکو همدقسې فرمایش وي چې موږ د کوو ګناهونه او ته موږ ته د جنت زیری راکوه چې د خولې خوندونه هم جوړ وي نو په دروغه باندې موږ د چا د خولې خوند نشو جوړولی د خولې خوندونه به جوړو خو په رښتیا وباندې جنت او د جنت نعمتونه الله همدا تا ته ساتلي دي همدا تا دپاره جوړ کړي دي خو چې ایمان او نیک عمل درکې وي او چې کوي ګناهونه او خواهشات او بد کې او زه به تا ته وایم چې نه ته جنتي او خوب کې مې لیدلی چې په اس باندې سوري او په جنت کې د منډې والي نو دا دروغ نه زه ویلی شم او نه بل عالم ویلی شي خو البته درباریان صاحبان ویلی شي چې وزیرانو والیانو ته وایي او په دربار کې خپل وخت پاس کوي او په دې باندې خوراک او روپۍ ترلاسه کوي وزیر صاحب والی صاحب رئیس صاحب بیګا مې په خوب کې لیدلی چې په جنت کې په سپین اس باندې سور وي او شنې جنډې د سره وي او داسې یو قسمه په هوا باندې او په تیز رفتارۍ کې روان وي چې د سترګو نظر پکې کار پرېښودلو هغه وایي زه رښتیا لکه چې همدغومره جنتي یم نو ځکه چې ملا صاحب او پیر صاحب راته وایي چې په خوب کې مې لیدلی چې په سپین اس باندې په جنت کې سور وي او شنې جنډې د سره وي او په هوا کې روان وي
دا دروغ موږ نه ویلی شو، نه په دې دروغ باندې پوهېږو، حق به ویو، رښتیا به ویو. نو دا بعضې خلک به تا ته وایي وایي موږ ته لږ د جنت د حورو او د انارو او د انګورو صفت راته کوه. ورته صحیح ده، خو ایمان او نیک عمل ورته ته تیاروه. او چې ته کوي ګناهونه او ما ته وایي چې ما له د جنت زیری راکوه، نو دا دروغ نشم ویلی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دوی ویلي چې او بدله، تبدیل پکې وکړه د قرآن کې. دا بعضې مسلې ته نه لرې کړه، دا د انارو د حورو د جنت خبرې پکې او د شرابو خبرې پکې پرېږده. د دې جواب راغلو نبي علیه السلام ته چې زه نه قرآن د ځان نه تغییرولی شم او نه تبدیلولی شم او نه بل راوړی شم. زه خو د وحي تابع یم، زه خو د دې قانون او د دې کتاب تابع یم، او دا خو د الله امانت دی. شیعګان وایي چې د قرآن کې ډېر تغییر او تبدیل شوی، العیاذ بالله. دا وایي 1,000 آیتونه وو، دا نور آیتونه د صحابه کرامو پټ کړي دي. نو د دې وجې نه هغوی په خپلو کتابونو کې دا لیکلي چې دا قرآن غلط دی، العیاذ بالله. اصلي قرآن چې دی وایي د امام غائب سره دی، امام غائب سره دی. ښه امام غائب څوک دی، چیرته دی؟ وایي ته سره پوهېږې نه؟ وایي ما درته ونه ویلې چې امام غائب دی، غائب دی که نه ورک دی، ورپسې ګرځه پیدا کوئ. داسې عجیبه خبره جوړه کړې ده. دا قرآن دوی مني نه، او اصلي قرآن د امام غائب سره دی. امام غائب څوک دی، چیرته دی، کوم ځای کې دی، څنګه ملاقات سره وکړو، څنګه ورسره اصلي قرآن پیدا کړو، څنګه ترې حاصل کړو. وایي ته خو سره په خبره نه پوهېږې. زه درته وایم چې د امام غائب سره دی، غائب دی، ورک دی، ورپسې ګرځه پیدا کوئ. موږ نه ورک دی، تا نه ورک دی. نو ښه ته په خپله سوچ وکړه، د دې نه لوی دروغ شته؟ سوال. ډېر شیعګان او روافظ وایي چې موږ دا قرآن منو، پیغمبر علیه السلام منو، صحابه منو. جواب: د دې په دین کې یو قانون دی چې هغې ته تقیه وایي. تقیه دا معنی چې غیر د شیعه نه نورو سره مخامخ شولې نو ته به دروغ وایي بیا. نو تقیه دا معنی چې د نورو سره مخ کېږي نو بیا به دروغ وایي. تا سره به خپل اصلي دین هغه به تا سره او ستا د ملګرو سره وي، خو د نورو اهل سنت سره او د مؤمنانو سره چې مخامخ کېدلی نو دروغ به ورته وایي چې زم دا قرآن منم، صحابه منم، اسلام منم. هغوی د علي رضی الله عنه باره کې څومره عقیده لري، تا په دې باندې ځان پوه کړی دی. د الله باره کې څه عقیده لري، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باره کې څه عقیده لري، د دې څلورو امامانو، امام ابو حنیفه، امام شافعي، امام مالک، امام احمد سے باره کې څه عقیده لري، د دې عامو مسلمانانو باره کې څه عقیده لري. خمیني په الحکومت الاسلامیه کتاب کې څه لیکلي دي؟ وایي د دې ټولو خلکو سره جهاد او قتال په موږ باندې فرض دی، د دوی مالونه موږ ته غنیمت دي، د دوی ښځې موږ دپاره وینځي دي، د دوی بچي زموږ غلامان دي. او د قرآن باره کې د دوی د 13 کتابونو نه زیاتې اوالی ما سره موجود دي چې هغوی دا وایي چې دا قرآن محرف دی، مبدل دی، غلط دی، دا صحیح قرآن نه دی، العیاذ بالله. فصل الخطاب شیعګانو مستقل کتاب په دې لیکلی دی چې دا قرآن غلط دی. د دې په باره کې دا کتاب موجود دی، وثائق مصوره. وثائق مصوره یو کتاب دی چې په دې کې د دوی د کتابونو نه رنګین تصویران راخیستې دي، د هغه جلد او صفحې عبارتونه راخیستې دي چې دوی قرآن ته غلط وایي. دا چې دا په ظاهر کې دوی څه وایي نو دې ته دوی تقیه وایي چې د بل په مخ کې دروغ او سازش کوه. اثنا عشریه، امامیه، روافظ، هغوی دا عقیدې لري، خطرناکې عقیدې لري. ته د هغوی د کتابونو نه خبر نه یې، هغوی خو تا ته چل او دوکه درکوي چې موږ سره ورونه یو، مسلمانان یو، موږ هم دا قرآن منو. هغوی ګوره 3 صحابه دا مؤمنان او مسلمانان ګڼي، دا نور العیاذ بالله ټول مرتد ګڼي. دا د هغوی په کتابونو کې شته دی. تا ځان خبر کړی نه دی، ځان خبر که. وطنیت او امن جدا موضوع ده، خو عقیده او دین جدا موضوع ده. یو سړی به هندو سیک وي، یهودي او نصراني به وي، خو ستا په هیواد کې به د امن او د اوسېدلو حق لري. خو دا معنی نه ده چې هندو او سیک او یهودي او نصراني او شیعه د هغه دین په حق باندې دی. نه، دین د کفر دی، دین غلط دی. خو د اوسېدلو او د امن حق جدا خبره ده. ظلم زیاتی به د یهودي او نصراني او د هندو او د سیک او د شیعه سره به هم نه کوي، د حیواناتو سره به هم ظلم زیاتی نه کوي.
عدل به ټولو باندې تطبیقي او عدل به ټولو ته رسي. نو مشرکانو نبی علیہ السلام ته ویلي ائتی بقرآن غیر هذا، موږ ته بل قرآن راوړه، او بدله یا دا بدل که جواب، دا د الله مانت دی، دا د الله قانون دی، دا د الله شریعت دی. زه فقط سفیر او رسول او پیغام رسونکی او تبلیغ کوونکی ما، نه د ځان نه بدلولی شم او نه بل راوړی شم او نه بل قرآن شته دی. دا چې څوک وایي دا قرآن غلط دی او اصلي قرآن د امام غایب سره دی، هغه دروغ وایي او دا خبره د کفر ده. مشرکان راړل یهودیانو ته ویلي وی موږ ته څه سوالات وښیي چې د دې پیغمبر نه وکړو دا پکې راګیر کو بندي کو. یهودیانو مشرکانو ته ویلي درې پوښتنې ترې نه وکړي. هغه د بادشاه په مقابل کې چې ځوانان راپورته شوي وو او هجرت یې کړی وو هغه څوک وو؟ او هغه بادشاه چې هغه د دنیا ډیرو هیوادونو ته سفرونه کړي وو د دین او د دعوت او د تبلیغ، مغرب او لویدیځ ته تللی وو، مشرق او ختیځ ته راغلی وو، شمال ته راغلی وو. دا بادشاه څوک وو چې الله ورته دغه هیوادونه مملکتونه ولسونه ورته تابع کړي وو؟ او درېیمه دا ده چې دا روح څه شی دی؟ مشرکانو د نبی علیه السلام نه دا پوښتنې وکړې، جواب راغلو وی هغه ځوانان چې هجرت یې کړی وو او الله ورته ډېر کرامتونه ورکړي وو هغه اصحاب کهف وو. سورت کهف کې د هغې ذکر راغلی. د توحید او د حق د وجې نه تسلیم نه شول، سازش یې ونه کړو، هجرت یې وکړو، الله ورته ډېر کرامتونه ورکړو. او هغه بادشاه چې د الله تابعدار او د الله عبادت کوونکی وو او د دین او د دعوت دپاره به سفرونه کول، خلکو ته به د دین دعوت ورکولو مغرب ته، مشرق ته او شمال ته، هغه ذوالقرنین وو. او روح قل الروح من امر ربي، دا روح خو د الله رب العالمین د فیصلو نه دی، انسان او حیوان پې ژوندی دی. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، او تاسو سره په دې باره کې ډېر لږ علم او پوهه ده. موږ دومره پوهېږو چې د روح باندې انسان او حیوان ژوندی دی، نور تفصیلات موږ ته نه دي معلوم. قریشو بیا هم انکار کولو، قناعت یې ونه کړلو. قریش یو بل فرمایش نبی علیہ السلام ته وړاندې کړو مخالفینو، وایي موږ ډېر غټان خلک یو، معتبر خلک یو، مالداره خلک یو، تجاران خلک یو، سرداران، خانان، نوابان خلک یو. تاسو سره چې مجلس کې کینو نو دغه غریبان او فقیران او مسکینان دا د مجلس نه رخصت کړه، لکه بلال، صهیب، خباب، دا مهاجر فقیران مسکینان خلک دي. د دوی سره په ناسته باندې موږ شرمیږو ځکه موږ سعادات او خانان، ملکان، نوابان، مالداران یو. دوی ته ځان له دعوت او تبلیغ او درس کوه، موږ ته ځان لږ کوه. د نبی علیه السلام زړه کې دا خبره راغله چې دا خو ښه خبره ده، ځکه د هغه حرص په تبلیغ او د دې خلکو په هدایت باندې ډېر و. الله رب العالمین ورته آیتونه راولېږل، ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشي. دا د حق والا، دین والا، شریعت والا، د الله والا دا ګوره ونه شړي، اگر که مهاجرین دي، اگر که فقرا دي، اگر که مسکینان دي، اگر که غریبانان دي. دا دین خو د غریب او د مالدارو دپاره، د مهاجرو د انصارو دپاره، د جایدادمندو او د غیر جایدادمندو ټولو دپاره دی. په دې کې ټول سره شریک دي. که هدایت او دین او جنت غواړئ، مجلس د علم او د هدایت او د تبلیغ کې کینئ، په دې کې فقیران هم دي او په دې کې مالداران هم دي، په دې کې تور رنګ والا او سپین رنګ والا، په دې کې د هر وطن او هیواد والا یو شی دي. د دې وجه نه په دین اسلام کې دا تبعیض او دا فرق نشته دی. دا په نسواراو کې په نورو دینونو کې دي چې د سپین پوستو دپاره ځان له عبادت خانې دي او د تور پوستو دپاره ځان له عبادت خانې دي. په اسلام کې دا خبرې نشته چې ته د دې قوم او د دې نسب یې، ته تور رنګ والی او سپین رنګ والی یې، ته غني او که ته فقیر یې. د دې وجه نه شریعت کې وایي ګوره جومات کې ځان له ټیکانه او ځان له ځای ونه ټاکې چې دې ځای کې به زه ودرېږم او حاجي صاحب به ودرېږي، بل څوک نشي ودرېدی. څوک چې مخکې راغلو، مخکې صف ته راغلو او د حق حقدار دی. حدیث کې راځي وایي د اوښ غوندې ګورې ځان له ځای جوړ نه کړې په جومات کې. دې کې د هر چا حق دی چې څوک مخکې صف ته راغلو. الاستعجال بالعذاب 53 اخرنۍ موضوع. دوی نو نبی علیه السلام ته ویلي چې ته په حق یې او موږ په باطله یو، خزانو په موږ باندې وسمدستي عذاب راوله، اسمان را باندې راوغورځوه، اور او تندر را باندې راوغورځوه. د دې به جواب راتللو
چې د عذاب فیصله او د عذاب راتلل او د عذاب راوستل دا د الله په اختیار کې دي، زما په اختیار کې نه دي. زما کار دعوت او تبلیغ، بیان او دین رسول دي. عذاب راوستل، وختي راوستل، ناوخت راوستل، په کومه طریقه راوستل، په عذاب کې څه شی راوستل، تندر او اور راوستل، د تیګو باران راوستل، دا د الله فیصله او د الله کار دی. بیا 54مه موضوع هغه د مقاطعی او د حصار راځي چې دوی د نبی علیہ السلام او د بنو هاشم په مقابل کې یو خط او پریکړه ولیکلو چې دوی سره به یو ځای سلام کلام او ژوند نه کوو. نبی علیہ السلام او صحابه په د مینا په درو کې هغلته دیره شول. نو 54مه موضوع نه به انشاءالله سبا بیا درس شروع کیږي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين امين یا رب العالمین. زما عزتمندو یو خدا دې چې مخکې تاسو ته عرض کړی و چې دا 32 GB میموري کارت کې د تفسیر او د سیرت او د اسلام دا 3000 درسونه دي. نو دا تاسو په ډیر ارزان قیمت باندې دا د دارالعلوم د دفتر نه تاسو ترلاسه کوئ. خویندې او ورونه دا هر یو بیل بیل د خپل دفتر نه دا ترلاسه کولی شي. دویم، نن زموږ ستاسو د ژوند 4 خبرې ضرور دي چې دا 4 خبرو به ډیر اهتمام کوو. یو ذکر د الله رب العالمین. الله فرمایي فذکرونی اذکرکم، تاسو ما یادوئ زه به تاسو یادوم. دویم، شکر. الله فرمایي ولئن شکرتم لازیدنکم، چې زما شکر کوئ نعمتونه ته نور هم زیاتوم. دریم، استغفار. الله رب العالمین فرمایي فقلت استغفروا ربکم، د الله نه بخنه غواړئ نو الله به درته 5 انعامات درکوي. الله به در باندې بارانونه رالیږي، مالونه به الله زیاتوي، زامن به الله زیاتوي، ولی او نهرونه به الله درکړي، 5 الله به باغونه درکړي. د استغفار ډېرې لویې فایدې دي. استغفر الله واتوب الیه، الله ما ته بخښنه وکړي. او 4 نمبر صبر. ان الله مع الصابرین، الله د صبرناکو ملګری دی. نو د دې 4 خبرو به موږ او تاسو اهتمام کوو. یو د الله ذکر، دویم د الله شکر، دریم استغفار، 4 صبر. وصلی الله تبارک وتعالى علی خیر.